په یوه غرنۍ علاقه کې ځینې پوځیان تللي وو تر څو هغه غرنۍ علاقه چک کړي، خو په حالت کې له یو داسې حالت سره مخ شول چې په هغوی باندې د غشو او نیزو بارانونه وشول. د هغه نه وروسته بیا د هغه پوځیانو پر مشر باندې یو تیز جنګي کس حمله وکړه چې د هغه سره مکمل پوځیان یو پر مځکه راغورځېدل او له منځه وړل کېدل. له هغه نه وروسته بیا موږ ګورو چې د پوځیانو مشر ځان پټ کړی دی، خو نور پوځیان په جنګ لګیا دي او دې کې مکمل پوځیان ختم شول. د پوځیانو د ختمېدو سره سم د پوځ مشر د جګېدو اراده وکړه او شاوخوا یې مکمل ځنګلي قبیله راټول شوې وه. د دې سره سم هغه هم پاڅېد او پوه شو چې زه نور هېڅ هم نشم کولی. هوا ډېره زیاته خړه او تیاره ده. په دې خاطر هغوی ته معلوم نه شول چې موږ ته څوک چې وګوره په سلګونو ځنګلي قبایل پر هغوی باندې راټول شوي دي او هغوی خپل منځ کې محاصره کړي وو. وروسته د ځنګلي قبیلو له منځ څخه یو باډي بلډر کس چې ډېر زیات غټه بدنۍ و په هغه یې حمله وکړه، خو هغه ته یې ځان بچ کړ او هغه یې د کوم څه په مدد سره خفه کړ او هغوی ته یې نیزه ونیول. هغه په ځمکه ولوېده او په دې وخت کې د ځنګلي قبیلې مشر راغی. د ځنګلي قبیلې د مشر سره سم هغه د هغه خواته وکتل او هغوی یو د بل سره په خبرو شول چې د هغوی جوړه او روغه وسي. خو د ځنګلي قبیلې مشر د هغوی څخه د یو څه غوښتنه وکړل چې ته باید ماته یو څه راکړې، او د پوځیانو مشر د هغه څخه د الماسو غوښتنه وکړه چې هغه ورته په لاس کې یو څو الماس هم ښکاره کړل او هغه ته یې وویل چې ته د دې په بدل کې زما لپاره یو کار کوي او هغه پاتې برخه به بیا زه تاسو ته نشر کړم چې هغه په روانه برخه کې بیا وګورو چې هغه د دې لپاره څوک راولي او دوی غواړي له چا څخه خپل غچ واخلي. په دې کار سره د ځنګلي قبیلې مشر او د دې پوځیانو مشر، اصل کې دا د پوځیانو مشر نه بلکې پوځیان یې په پیسو اخیستي ول او هم دغه ځای ته یې راوستي وو او غوښتل چې دلته دغه الماس پیدا کړي او د ځنګلي قبیله خلک ووژني او د دغه ځای څخه یې پیسې واخلي. نو موږ ګورو چې د روم نوم کس کوم کس چې دغه له قبیلې سره پرېکړه کړې او سودا یې کړې وه چې زه به تاسو ته یو کس راولم. روم کس راغلی دی، هغه د هغه کس پر قبیله باندې چاپه وهلې ده او د هغه کس قبیله یې ګیر کړې ده او د هغوی باندې ظلمونه کوي او د هغوی مشر ته وایي چې تاسو ماته هغه کس په لاس راکړئ کوم کس چې د ده څخه هغه ځنګلي قبیلې غوښتی دی. په دې وخت کې هغوی د هغوی په ځایونو کې یو کس ورکېږي، څوک ورباندې حمله کوي. په دې وخت کې موږ ګورو چې یو کس په ډېره تیزي سره روان دی، خو دوی هغه ونیو او د یو رسۍ په مرسته سره یې ټینګ وتړه. اصل کې همهغه کس دی کوم کس چې ورڅخه ځنګلي قبیلې اخیستی و او د دې کس نوم ټارزن دی او هغه د رسۍ په کومک سره مکمل کلک وتړه او دا یو ډېر قوي او ډېر زورور کس دی. او په دې وخت کې هغه روم نومی کس هغه ته راغی او هغه یې ونیوی، له ځان سره یې واخیسته. او له دې څخه وروسته هغوی خپل کس ترلاسه کړ او ترڅنګ یې نور ځینې د هغه ټارزن د قبیلې نور ځینې کسان هم واخیستل او د هغوی خیمو او ځایونو کورونو ته یې اورونه واچول او ویې سوځول او د دې ځای څخه روان شول. په دې وخت کې موږ ګورو چې هغوی یوه نجلۍ هم ګیر کړې کوم چې د هغه ټارزن کس میرمن ده او هغه یې په زور او زبربستۍ سره ټینګه کړې او غواړي هغه هم له ځانه سره بوځي. په دې وخت کې موږ ګورو چې د روم پر پوځیانو باندې کوم چا حمله وکړه، یو کس یې ورته وویشته او دوهم یې هم ورته وویشته، یو چا ورباندې حمله وکړه. دلته موږ پوه شو چې دا کوم کس چې ورباندې حمله کړې دا د ټارزن یو ملګری دی چې هغه پر دوی باندې حمله وکړه او هغه په ډېره چټکۍ سره د دې کسان له منځه وړي او دوی په ډېر چابکۍ سره هغه ځنګلي کسان او ټارزن د خپلې کښتۍ خواته رهي کړی دی. خو په دې وخت کې موږ ګورو چې هغه کسان هغه کس وویشتل د ټارزن ملګري او ټارزن په ځمکه ولوېده او ټارزن د ګیلېدلو په مدد سره د دغه ځای څخه وتښتېده. خو بیا هم د ټارزن پښې او لاسونه او ټول مکمل شیان تړلي او بند دي. هغه نور کسان خپل نور ځنګلي قبایل څخه کوم کسان چې اسیران ګیر کړي هغه یې خپلې کښتۍ ته بوتل او دلته موږ ګورو چې د دوی په منځ کې یو ځان ته نښته رامنځته شوله او دلته روم نومی کس راغی د هغه ټارزن میرمنې ته او هغه ته یې وویل هغه یې د ځان سره ټینګه کړه.
په دې وخت کې هغې د هغه پر مخ باندې ناړې توکې او د هغه بې عزتي وکړه، خو هغه په دې باندې کوم څه ونه ګڼل. ولې؟ ځکه چې هغه باوري و چې هغه ټرزن نومی کس به د دې وژغورلو ته خامخا راځي او په هغه وخت کې به دوی هغه داسې ګیر او بندي کړي تر څو هغه بلې قبیلې ته یې وسپاري. اوس هم ټرزن په خاورو کې پروت دی او د رسۍ سره مکمل توګه تړلی، هغه ملګری راسي هغه خوشي کړي. او دلته موږ ګورو چې ټرزن بېهوشه دی او هغه ساه بنده وه. اوس کله چې هغه په هوش کې راغلی او خپلې قبیلې خواته راغی، څه ګوري چې د هغوی کورونه مکمل توګه سوځل سوي، څوک ټپیان څوک مړه او هغوی باندې یې زیات ظلمونه کړي وو، خو دوی نه پوهېږي چې دا هر څه ولې له دوی سره وسول. بیا وروسته د یو بل منځ کې یو دم پوس وکړه چې دا کسان څوک او دوی ولې دوی زیات دردېدلي او غواړي چې خپل غچ هغه کس نه واخلي او خپل بندیان د هغوی نه آزاد کړي. اوس دوی غواړي په هغوی کښتۍ پسې د شاته خوا ورسي. ملګرو، نوره به درته په دویمه برخه کې وړاندې کړم.